الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. باب صلاة المريض، باب دے په بیان د مانزه د مریض کی. اذا تعذر کله چې سخت شي، مشکل شي، علی المریض بیمار باندې القیام ولاړه ودریدې نشو، نو صلی مونځ دیو کی قاعدا پناستا، يركع رکوع دیو کی ويسجد سجده دیو کی. فإن لم يستطع الركوع کطاقت نو د رکوع کولو والسجود او د سجدي، نو بیا دې څه شی وکي، نو اشاره دی وکي او ما ایماء، یعنی اشاره دی وکي وجعل السجود او سجده دی وګرځي اخفض زیات خکته من الرکوع د رکوع، یعنی چې کله یو کس بیمار دی هغه ودرېدی نشي، نو په ناسته دې مونځ وکي او رکوع سجده چې دی دا دې په اشاره سره وکي، خو په دې کې به دومره یي چې دا کله رکوع سجده کوي د دې دواړو کې به منځ کې به فرق کوي. رکوع نه چې دی سجده به زیات ښکته کوي. فرض مونځ کې د عذر نه بغیر په ناسته یا په ملاسته باندې بل اتفاق مونځ کول دا جایز نه دی. که چېرته عذر د وجې نه وي نو بیا جایز دی، او بلکې بیا ثواب کې هم هېڅ کمی نه راځي چې څومره ثواب یو کس باري تعالی په ولاړې والا ته ورکوي نو ده ته هم ورکوي. ولا يرفع الى وجهه شيئا يسجد عليه، او ندی پورته کوي، ولا يرفع ندی پورته کوي الى وجه خپل مخ طرف ته شيئا کم شیز يسجد عليه چې په کم باندې سجده کوي. یعنی ګوره داسې بم نه چې یو شیز داسې مخې ته راپورته کي په هغه باندې سجده وکړي، نو داسې بم نه کوي. فإن لم يستطع القعود، کچرته بیمار طاقت نه لرلو د ناستې قدرت نو، نو استلقى على قفاه، نو د خپلې یعنی د ملا په شا باندې د سملی، یعنی ستونی استغ دغسې د سملی، وجعل رجلیه او د ګرځئ خپې الى القبله، د قبلې طرف ته د خپې کی. اوس که قبلې طرف ته خپې کولې هم صحیح ده، او که نیم کولو، او که طاقت یې و نو داسې خپې دې ودرې، نو دا به ښه، او که نه نو بس دا هم صحیح ده. او ما بالرکوع والسجود، او اشاره دی وکي رکوع او سجده. یعنی که چېرته بیمار د ناستې قدرت هم نه لرلو نو هغه به ستون استغ داسې به سملولی شي، او خپې چې دی هغه به قبلې طرف ته وي، رکوع سجده دی وکي د اشارې سره. وان اضطجع على جنبه، او که چېرته په اړخ باندې دغه بیمار سملولو، ووجهه الى القبلة، هغه مخې قبلې طرف ته و، او ما جازه، او په اشارې سره یې یعنی کولو، نو بس بیا جازه بیا جایز کیږي. دغه ګوره بیماری چې دی په دې کې دو حالته ذکر شو. که چېرته بیمار د ناستې قدرت هم پاتې نشو، نو شاته دې کم تکیه کې ښودلی شي وغیره، نو په دې سره دې دا سملولی شي او سر دې داسې لږ پورته شي که نه، یعنی دومره یي چې ناستې ته سړی نږدې شي، او خپې چې دی هغه وغځولی شي، او که چېرته یې طاقت وي د قبلې ته طرف نه، نو خپې دې داسې ودرولی شي که نه چې دا خپې قبلې ته نشي، او که نه نو بس بیا صحیح دی. او بیا دې د سر په اشارې سره مونځ وکړي، او سجده او د سجدې اشاره او د رکوع په نسبت د زیات ښکته وي. اوس بل دا، او که چېرته بیمار ستون استغ نه سملی، بلکې اړخ طرف ته یا چپ اړخ باندې یعنی قبلې طرف ته یې مخ وي سملولی شي، نو سر په اشارې سره رکوع او سجده دې وکړي، نو دا هم روا ده. نو دلته دا وایي فإن لم يستطع الإيماء، که چېرته بیمار طاقت نه لرلو د اشارې براسي په سر سره، دومره بیمارونو بیا اخر الصلاة، مؤخر کوي به مونځ لره، یعنی مونځ به بیا وکړي، اوس به نه کوي. ولا یؤمي بعینیه، د سترګو په اشارو سره به مونځ نه کوي، ولا بحاجبیه، او نه د خپلو وریځو سره، او ولا بقلبه، نه په خپل زړه سره. که چېرته بیمار په سر اشارې سره هم نشي کولی، نو بیا څه وکړي، مونځ د مؤخر کی، او اشاره دې نه کوي په خپلو سترګو، او نه په خپل وریځو باندې، او نه په زړه باندې. اوس دلته دا بله مسله بیانوي چې په ولاړه باندې خو قدرت شته، خو رکوع سجده باندې قدرت نشته دی، نو په ولاړه او ناسته مونځ ادا کولو کې د اختیار دی. فإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع ولا السجود،
که چرته قادر و په ولاړه باندې او قادر نه و په رکوع سجده دا یې نشو کولی نو لم یلزمه القیام نو نه لازمیږي په دې باندې قیام وجاز او جایز دی ان یصلی دا چې منځو کې قاعدا په ناسته یومی ایماء یعنی په اشارې سره دی دا منځو کې که چرته یو بیمارو هغه ودرېدی شو رکوع سجده چې دا یې نشو کولی نو که غواړي نو په ولاړه دی منځو کې او رکوع سجده دی په اشارې سره ادا کړي که غواړي په ناسته دی منځو کې رکوع سجده دی په اشاره سره وکړي نو دا دواړه ورته اختیار دی فإن صلى الصحيح او که چرته منځو کو صحیح یعنی که چرته بیمار نو یعنی تندرست منځو کو بعد صلاته بعضې منځ کو قائما په ولاړه ثم حدث به مرض بیا ورته څه بیماری پیدا شو تکلیف پیدا شو نو اتمها قاعدا نو دا منځ دی پوره کی په ناسته باندې یرکع ویسجد او رکوع سجده دی وکي په اشارې سره دی وکي صورت د مسلې دا دی یو کس ولاړ دی او په منځ کې چې دی طبیعت خراب شو نشي کولی نور منځ نو بس دا باقي منځ چې دی دا دی په ناسته په اشارې سره دی دا منځ وکي ان لم یستطع رکوع او که طاقت نو د رکوع او د سجدې او مستلقیا او یا د ستوني استغشي ان لم یستطع القعود که چرته کېناستو طاقت نو نو ستوني استغش دغه شانتي دی شي نو که دلته دا بیانېږي یو کس کله چې مونځ شروع کو نو په دغه وخت کې بیخي روغ او جوړ او بیا کله چې مونځ شروع کو په مونځ کې داسې حالت پې رالو چې سړی بس ناروغه شو او ودرېدی نشي پاتې اوس ودرېدی نشي نو اوس مونځ خو ورته پاتې دی نو باقي مونځ دی په څه وکړي په ناسته دی وکړي که چېرته رکوع سجده یې کولی شوه نو ودې کړي که نه نو رکوع سجده دی د سر په اشارې سره وکړي که چېرته داسې حال شو چې ناستې قدرت هم پاتې نشو نو هغه دی په سملاستو پاتې مونځ ادا کړي هغه دی پوره کړي چې څومره ورته پاتې دی ومن صلى قاعدا يركع ويسجد لمرض ثم صح بنا على صلاته قائما کم کس چې بیمار یعنی بیماری د وجې نه په ناسته رکوع سجده کوله او مونځ ادا کولو بیا جوړ شو ومن صلى قاعدا چا چې مونځ کولو په ناسته يركع ويسجد لمرض یعنی رکوع سجده کوله د مرض د وجې نه ثم صح او بیا چې دی دا صحیح شو تندرست شو جوړ شو نو بنا على صلاته قائما نو هغه د خپل مونځ په ولاړه څه شي کې عادي پوره کړي فإن صلى بعد صلاته او که چېرته بإيماء ثم قدر على الركوع والسجود استأنف الصلاة کو چېرته مونځ یو برخه په اشارې سره ادا کا فإن صلى بعد صلاته که مونځ ادا که بعضې بإيماء په اشارې سره ثم قدر او بیا ورته قدرت حاصل شو على الركوع والسجود یعنی بیا په رکوع سجده باندې دغه کس قادر شو نو دا بیا څه کوي استأنف الصلاة مونځ به دوباره کوي